رونو الله په سجده ډېر زیات خوشحالېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد بنده چې په سجده پروت دی دې وخت کې الله ته ډېر نږدې وي د نږدېکت نه مراد هغه نږدېکت نه دی لکه چې یو سړی چاته ورته غاڼه وځي یا وجود یې وجود سره متصل د الله یو صفت بلا کیف دی د خدای شان دی مونږ پرې نه پوهېږو چې دا نږدېکت نه څه مراد دی مونږ د خلکو د پوهیولو دپاره وایو چې د الله رحمت ته بنده نږدې شي د الله توجه ته نور هم بنده نږدې شي او د الله کرم ته بنده نږدې شي نو سجده باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي او حضور پاک فرمایي وی دوزخ به د انسان چې دوزخ ته یو سړی لاړ شي نو هر اندام به وله وسوځئ ما سوا د هغې اندامونو چې کوم اندامونه ره د الله ته په سجده لګېدلي سجده باندې به الله ډېر خوشحالېږي ولې ځکه د انسان بهترین اندام او شریف اندام هغه تندی دی که څوک چاته وایي چې دا پوزه ما ته په ځمکه ولګوه دی وي مړ به مې کېښو داسې به ونه کړم او دا شریف اندام دا بهترین اندام چې تندی او پوزه دی دا ټول په هغه ځای بنده خدای پاک ته ولګوي چې د خاورو ځای دی دی وی الله زه خو ډېر عجز یم دې خاورې نه پیدا یم الله دا تندی مې دې خاوره کې پروردګاره تا ته لګولی دی الله ته ډېر لوی ذات او ته هر وخت په ما قادر یې چې څه دې خوښوي ما سره کولی شي نو په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي په سجده خدای خوشحالېږي رونو که الله خوشحالوی نو خدای ته مونځ کوی او ډېرې اوږدې اوږدې سجدې ورته ولګوئ او جړاګانې وکړئ رب العالمین ته حضور پاک په خپله اوږدې اوږدې سجدې کړي دي او په نورو پیغمبرانو اوږدې اوږدې سجدې کړي دي حضرت داود علیه السلام خو په سجده کې دومره جړاګانې کړي دومره الله ته چې په کوم ځای به عبادت کوو نو هغه ځای کې لاندې کبلې را وټوکېدلې د هغه دغه اوښکو د وجې نه دومره خدای ته جړلې دي نو الله په جړام خوشحالېږي او یو حدیث کې راځي چې د انسان د سترګې اوښکه په کوم ځای باندې ور پرېوته دغه ځای د جهنم په اور حرام دی